الکترونیکي تذکره زموږ ملي هویت دی او زموږ لومړنیو اړتیاوو څخه دا موږ دې ته ضرورت لرو ځکه د ژوند هغه چارې چې موږ ته ډېرې مهمې دي موږ د تذکرې په اساس کولی سو زموږ او د بیګانه خلکو چې هغه د دې هېواد نه دي فرق مو یوازې په تذکره سره کیدی سي نور ډېرې ځانګړنې لري که چېرته ورکه سي موږ ډېر په اسانۍ سره کولی سو بیرته یې واخلو په تېره تذکرو کې موږ ډېرې ستونزې درلودلې زما خلکو ته پیغام دا دی چې که غواړو چې خپلې هغه ورځنۍ چارې چې موږ ورته ضرورت لرو که هغه د پاسپورټ اخیستل دي که هغه د سیم کارت ثبتول دي ځینې نور اړخونه چې موږ په ژوند کې ډېر ورته ضرورت لرو په اوسني ژوند کې د هغوی د ښه حال او په اسانۍ سره د اخیستو لپاره همدا تذکره ده. تذکره کاغذی که وقتا بوده ناچل شده، فعلا تذکره الکترونیکی کلاگی داره. همه جا ایران، ترکیه تذکره الکترونیکی میچله، اصلا فعلا تذکره کاغذی را کس نمیشناسه و کسایی که تذکره الکترونیکی نداره کوشش کنه که به زودترین فرصت تذکره الکترونیکی بگیرن. کاغذی خوب میشونه یک نمیچلم میاله در جیبت بگونی میشاره ای خونه میشارم کل چیز خوب است بچه مردم باید از مردم بگیره ای کاغذی رو رسوم کنه. خواهش میکنم باید کاغذی رو نبیارن، از این تذکره برقی باید از کلگی بگیره، کل افغانستان بگیره. برای تذکره الکترونیکی مشکل پیدا شد، شبهات تذکره آمده، ما را بسیار استقبال کردند، بسیار نظم، بسیار قانون، بسیار برادر مردم و مردم خوب. گفتم یک سیم کارت بگیرم، اینم یک سیم کارت بگیرم، گفتم که نه تذکره الکترونیکی نباشه نمیشوه. یکی دویمش از اینکه رفتم که گفتم مرا پاسپورت بگیره، اینمی در پاسپورت بند ماندم، گفت نه تذکره الکترونیکی نباشه نمیشوه. دیگه در تمام اینمی فامیلی ما چی از خود چی از بزرگی به درد میخورن. اگر این نباشه کارهای ما دیگه نمیشوند. دیگه با مردم همین از پیام ما که اینمی تذکره الکترونیکی را جدا خواهش میکنم بیان بگیرن. ماشاءالله و تقبل ماشاءالله